الله أكبر. بس 15 منټه مخکې موږ مانځه تلو ګوره دلته نور چې خبره شي تل سعید اوس وګوره بالکل تیاره ده یا ګاډي ته ان شاء الله سبا به لمبو السلام علیکم څه حال دی امید کوم چې ټول به روغ جوړ او صحیح سلامت وئ او سعودي عرب ته زما د راتلو نن دویم مازدیګری دی هوا چلیږي ډېره مزېداره ګرمه ده خو زه بیا هم هوا ښه ده پاکستان په نسبت موږ باجوړ کې چې کومه ګرمي وه نو هلته بالکل ددلی به نه شو داسې زیاته هوا بالکل بنده وه هلته په شکال دی صحیح ده نو په شکال خو تاسو ته پته ده چې په شکال څه هوا دي او دا اوس د انور ته تاسو کتلی شئ بالکل په اخرنو سلګو کې دی ډوبېدو والا دی او ماشاءالله ډېره ښایسته نظاره ده او ډېره مزېداره نظاره ده دا زه بره چت تر وختم نو راځه د ویډیو شروعات هم وکړو او دې وخت نه چې ویډیو پاتې شو نو بیا داسې کېږي نه چې لکه بیا د سړیو ته طبیعت نه راځي چې یاره ویډیو جوړه کړي نو انشاءالله دا زما پوره اراده داسې ده چې تاسو پښتو ژبه کې داسې ویډیو جوړوم چې زه په خپله باندې د هغې نه خوند واخلم او تاسو هم انټرټین دا چت نه ورځو ښکته او مطبخ ته ورځو کیچن ته صحیح ده موږ دا په لوی چې دی که نه دا پخوانی کور دی ښه پخوا به داسې کورونه جوړېدل اوس خو ډېر اډوانس لاړی ورځو چې صرف یې پخ شوي دي مطبخ کې نو ماشاءالله تیاری خو بالکل شوی دی لا وختي ده او زما په خیال سره هلکه دال ماشي ښه ډېر مزېدار او ډېر سپیشل څه طریقې سره پخ شوي نو دا دال ماشي زمونږ دا تلاجه خو یاره دا خرابه ده پرتې دا صرف دا کودرپاکي دپاره وکړي موږ دا اوبه ایښودې دي باقي دا اوس یخوالی نه کوي ډېره غټه تلاجه ده خو خراب دی پته نه لګي چې څه مسله ده دې کې راغلې ده نو دغه سبزي پرېکړه مخکې ورګې ښودله خو هغه سبزي پکې هم نه کوي دا څو ټماټر سبزي زیاته نه راوړي ځکه چې بیا خرابېږي خو نه دا څه به ډک وو دا مې ولیدل دونه مزېدارې پخېدلي دي نو ما ویل چې ځه هغه مې راواخیستو په ډېر مې ځان له وینځو نو ما ډېره لږ پکې راواخلو چیک پکو که نه چې ډېر زیات خواږه راته معلوم شو د پکوړې سیوا شوي دي خو ځه چلېږي خیر دی ماشاءالله موږ به برابر کړو بېرته که نه راشه اوس دا چیک کړو ډېر زبردست تیار خرې پخېدي که نه دا لس زما خوښ وي یخي مې پکې دا ډېر مزېدارې پخېدي زه به دا وخورم او تاسو سره وروسته بیا مې دا وکړم ټیک ده دا زمونږ د مې صاحب ګاډی دی او ډوډۍ مې کې پرتې دي کاکړې مې دا خو لیدلی کې که نه یار دا پې سټیکرې لګېدلي ښه د بلدیې خو زه خدای راڅخه وکړي انډیوالانو چې درې کړي ته دي دا هم پوره احسان دی بیخي د ګاډي داسې حالت دی چې زه دا هم پې یو سټیکر دی لا پاتې شوی دی نو خو لا ښه ده چې زه پرې رانه ماتې درې کړو دا هم ته د ګزار کړو صحیح ده دې کچرو ته دې سایډ ته دې بالکل کچرې را جمع شوي دي او ګاډی هم بیخي داسې حد ته رسېدلی دی چې نو زه انشاءالله اوس به ووینځو اوس خو نه کېږي سبا به د خیر رسم ووینځو انشاءالله اوس د مانځه ټایم دی الله أكبر. الله قدرت دی 15 منټه مخکې موږ مانځه تلو ګوره دلته نور چې خبره شي تل صحیح ده اوس وګوره بالکل تیاره ده یا ګاډي ته به انشاءالله سبا به لمبو انشاءالله که ژوند به خیر است हाँ बंधु भाई क्या हाल है ठीक है खैरियत है ऊबर क्या है يا اخي دي यार نسيت ما غير مره ټکور وړه ولا خو بیا هم دغه نو ډک نه و او دا چې تش چلیږي دا دغه کېږي بیا ها دا خرابېږي څنګه چل دی پیره دې ته ولې دغه وګورئ ما چې څه ودي بخاني ته ورغلي کله ودي مطبخ ته ورغلي کله ودي ګیر سره ځوان را پاسې دي خیر سره
ماسپښین اذان وشو جمعې ته اوس راپاڅېدې دا د 10 بجو اذان دی دلته د 10 بجو اذان وشو د جمعې ورځ ده او په 10 بجې باندې اذان کېږي دا د هغه د عثمان رضی الله عنه سنت اخره چې دا مامونه دوه دي یاره هر یو ځان راوباسي اوس ګرمي ده د جمعې ورځ هم ده لامبلو سره په ګزاره اوس په داخله سیکان کېدلي اوس زه او شور سره نو روغتون هغه کار نه کوي چې اوس په ډېره زیاته ګرمي او لمر هم ډېر زیات تېز راختونه نو هغه وبلغو انشاءالله بیا کوي دلته چې څومره لاره نه برابرې صحت هم برابرې او وخت باندې ښه تېرېږي دا یو کار پکې ښه دی چې په لامبلو سره سړي بالکل ازاد شي پوره ورځ کې چې تاسو څه ولیدل څه مو واورېدل دا زموږ روټین دی زموږ مسافرو چېرته چې ښاد آباد او خوشحاله اوسئ ما هم خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان